اوس راځو بل ملګري طرف ته چا چې پښتو ته څلور ډالۍ ورکړي دي، چا چې د پښتو په ډېره ښه طریقه باندې خدمت کړی دی. د پښتنو دپاره دغه ډېره د ویاړ خبره ده. د دې ملګري څلور کتابه چاپ دي. شاهد الله شاهد صاحب چې یو د پاونده په نوم باندې، یو زرغونه، یو تږې اوبه او یو واورین تصور. دغه شاهد الله شاهد صاحب ته په یو ټپه بلنه ورکوم چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخېجه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. دا یو کلام به ووایم چې مطلب ده د ستړي ژوند ستړی سفر دی اشنا، د ستړي ژوند ستړی سفر دی اشنا، خدا زما او ستا په سر دی اشنا. که تورې شپې تورې تیارې دي پکې، که تورې شپې تورې تیارې دي پکې، خو ستا له مخه سپین سهار دی اشنا. مننه دي. او لږ د خپلې سترګې هم وپوښته، لږ د خپلې سترګې هم وپوښته چې زړه مې چا سره په شر دی اشنا. مننه دي. او شعر دی چې حسرت صاحب، زه چې توبې له میکدې ته ورشو، زه چې توبې له میکدې ته ورشو، چاوې ساقي لر کړی ور دی اشنا. مننه دي. او د مینې ګور ستوری دی هر خوا خور دی، د مینې ګور ستوری دی هر خوا خور دی، وجود د سم بوټی د کور دی اشنا. مننه دي. او چې له د مینې ګور سوری دی هر خوا خور دی، وجود د سم بوټی د کور دی اشنا. چې له هر چا ځینې خیبر هیروي، چې له هر چا ځینې خیبر هیروي، هغه غزل د اشنغر دی اشنا. مننه دي. د یوې خورې پیداوار دی دواړه، د یوې خورې پیداوار دی دواړه، هغه که لر دی او که بر دی اشنا. او د ځان په شان یې هم انسان ګڼه، د ځان په شان یې هم انسان ګڼه، بربر نه هر که سرتور سر دی اشنا. مننه دي. او جنگ د نفرت شاهده نه پیژنو، جنگ د نفرت شاهده نه پیژنو، چې له ذهنونو بهر دی اشنا. ډېره مننه.